آیا پوهیږئ چې په کنګل شویو پیسو کې د خصوصي سکتور څومره روپۍ دي؟ که غواړئ چې پوه شئ په ویډیو کې وګورئ. د سوداګرۍ خونه وایي په کنګل شویو پیسو کې تر 2 میلیارډ ډالر د خصوصي سکتور دي. دوستانو په سلامونو نیکو هیلو هم هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د امریکا له لوري د افغانستان په کنګل شویو پیسو کې 2 میلیارډ ډالر د خصوصي سکتور دي. دې خونې پرون ناوخته په اعلامیه کې ویلي دي چې امریکا په هیڅ صورت نشي کولی چې د افغانستان سوداګري نقدي پانګه په نورو کسانو وویشي. د خبرپاڼې په حواله که امریکا د افغان سوداګرو دغه پیسې ورنکړي، لرې نه ده چې خصوصي سکتور له ګڼو اقتصادي او مالي ستونزو سره مخ شي. د افغانستان د کنګل شویو پیسو په تړاو د امریکا د جمهور رئیس وروستۍ پریکړې له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي. د افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکا افغانستان شاوخوا 10 میلیارډ ډالر پیسې کنګل کړي.